السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مصلی و بعد. یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې یو بیمار دی، مریض دی او هغه ته ډاکټر د یو کال یا د یو نیم کال جاری دوی لیکلې او روژه ور باندې راشي او ډاکټر ورته وایي ته به روژه نه نیسي، نو اوس به دا بیمار په دې روژه کې څه کوي؟ دا به نیسي او که به د دې فدیه ورکوي؟ جناب عالی، دوه قسمه خلکو ته په زمونږ په شریعت کې د روژې خوړل جایز دي. بیا به د هغې یا قضا راوړي یا به د هغې فدیه ورکوي. دا دواړه کسان درته بیانوم. اول نمبر هغه کس دا بالکل روژه خوړلی شي چې ماهر او مسلمان ډاکټر ورته ووایي چې ته که روژه ونیسې نو یا د بدن یو اندام ختمیږي، لکه ګردې به دې فیل شي، یا د مثلا شوګر زیات دی نو شوګر به دې دونه های شي چې مطلب دا دی چې فالج به در باندې اټیک وکړي، یا مثلا پړپوس یې خراب دی. خو بس خلاصه د خبرې دا شو ته پې پوه شوي چې ماهر یعنی سم سپیشلیسٹ ډاکټر وي، پروفیسر ماهر وي په دې فن کې او مسلمان وي، فاسق او فاجر هم نه چې ته ورشي ورته چې امتیاز مې سوځي هغه درته روژه مې نیسه ډېر یو بس کا، داسې لاټوبرنس ډاکټر هم نه. صحیح دی چې دوه شرطونه پکې وي، یو دا چې ماهر وي په دې فن کې ماهر وي، دویم چې مسلمان وي، اسلامي غلبه ور باندې وي. نو که دا ډاکټر ورته چرته لیکل وکړي چې ملا صاحب ته به روژې نه نیسي نو دی به بیا روژې نه نیسي. فتوا د علماو په دې ده چې دی به بیا روژه نه نیسي. ښه که ورته یې وویل چې ته د ابد دپاره نه جوړېږي، یو خدا دی که بیا جوړ شه معجزتن بیا بېله خبره دغه به بیا خپلې قضایانې بیا هم نیسي. لیکن که ورته ویل چې ابد دپاره به نه جوړي، یعنې مرګه پورې ته نشي جوړېدی، مرګه پورې، نو دقه سړي ته بیا دا اجازه شته دی چې دی د دې روژو فدیه ورکړي او دا روژې دې وخوري. که معجزتاً الله جوړ او صحتمند که نو دا فدیه یې ختمه شوه، هغه صدقه شوه، هغه چې څو ورځې دی جوړو د هغې روژو به دی بیا قضایي نیسي. ته وګوره. دویم نمبر کې شیخ فاني او عجوزی کبیره. شیخ فاني معنی بوډا سپینګیری سړی، دونه سپینګیری چې هغه نوره روژه نشي نیوی، او یا عجوزی کبیره زړه بوډۍ ښځه، دونه بوډۍ چې به هغه دونه روژه نه نشي نیوی. نو د دې شیخ فاني او د دې عجوزی کبیرې بالکل د دې فدیه به باقاعده طور سره د روژو ورکولی شي او دی دې دا روژې وخوري. پاتې شو هغه بیمار چې هغه ته ډاکټر ویلي ته به 6 میاشتې دوایي کوي، ته به 8 میاشتې دوایي کوي مسلسل، ته به 1 کال کوي، ته به 2 کاله کوي، دا به فدیه نه ورکوي. دا به 1 کال مسلسل د خپله دوایي وکړي. که الله ښه که او صحتمند شي نو بالکل به بیا د خپل روژو قضا واپس راګرځي. او که نه چېرته خدای مکه په دې کې وفات شه نو هېڅ شی ور باندې نشته، نه ور باندې د دې روژو فدیه شته دی او نه بله څه مسله شته. لیکن که صحتمند شه نو خپله قضا به بیا واپس رانیسي او قضایانې به راوړي. او که 1 کال یا 2 کاله بعد ورته ډاکټر صاحب وویلې چې حضرته ته خو دغه شوې د ابد دپاره الله دې نه کړي، خو ته د مرګه پورې په دې مرض باندې اخته شو، دا ګولۍ به جاري او ساري ساتې، نو بس بیا به د دغې روژې او د مستقبل د نورو روژو به بیا باقاعده طور سره فدیه ورکوي. امید دی په خبره به پوه شوی. نور د حوالو دپاره دا مسله وړاندې موږ حل کړې، هغې کې انشاءالله د احسن الفتاوا حوالې شته او د قرنګې د مختلفو فتاوو امداد الفتاوا حواله هم انشاءالله پکې شته، نو حوالې پکې شته، هغه به د دې سره بیا یو ځای کړو هغه د حوالو دپاره. السلام علیکم ورحمت الله.